لومړی بال څلوریزه ورپسې که ما فوټبال کړی وای کېدای شي ما به ټولو ټیمونو ته ماتې ورکړې وای. تقریبا د اختر په دومه ورځ پیل شوي دي چې شاوخوا اتیا ټیمو پکې ګډون کړی دی. لوبې چې د ځوانانو د نشایي توکو د مبارزې په خاطر د ځوانانو د اتفاق د یووالي په خاطر دغه تورنمنټ غواړو هر کال یې جوړوو. د بښونکي خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. درنو لیدونکو په اختریزو خوشحالیو کې د بېلابېلو ولایتو ځوانان مختلفې لوبې کوي، خو د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ ځوانان تاسو وینئ چې په کرکټ لوبه باندې اخته دي. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. دا چې په دې ولایت کې په دې چک ولسوالۍ کې لوبې کیږي، نو د دغه لوبې د منیجمنټ لپاره د لوبې باید ترتیب شي، دا چې څوک باید کوم ټیمونه ووځي، د دوی د ټاس او همدارنګه هغه څه چې د لوبې منیجمنټ کیږي او امپایران ورته ټاکل کیږي، نو د هغه له مسؤل سره خبرې کوم. ډېره زیاته مننه ګرانه چې موږ ته مو وخت راکړ، لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. ما نوم چې دی ډاکټر صاحب فضل ربیع یم، د چک د ولسوالۍ اوسېدونکی، او کوشش کوو د دغه لوبو څخه د ځوانانو خوند واخلي او دغه د لوبې چې دی د ځوانانو د نشایي توکو د مبارزې په خاطر د ځوانانو د اتفاق د یووالي په خاطر دغه تورنمنټ غواړو هر کال یې جوړوو، په هر اختر کې دغه تورنمنټ جوړوو. خو ډېر امکانات موږ بار دغه خبر وحاج صاحب ته هم دغه پیغام دی چې دغه موږ کومې کړنې کومې نیوکې دی موږ ته مثال اجرا که او د موږ حق د مسؤلینو پورې ورسي چې د موږ کوم دلته ګراوند نه لرو، داسې زمینه د ګراوند دپاره موږ غواړو چې مساعده شي. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. له د همدغه اتحاد په نوم چې کوم لیګ به ووایم چې جوړ شوی دی په چک ولسوالۍ کې، مینوال سره یې خبرې کوم چې دغه لوبو نه څومره خوند اخلي او د خپله کرکټ زده دی او که ناسې شوقي دی، لکه زه یوازې ټلویزیون او ورته ګوري، نور په زړه کې ښه کرکټ زده وي خو عملاً یې نشي کولی. نو تاسو هم تر اوسه شېبه راسره ملتیا وکړئ، زه به ورڅخه خبرې وکړم. سلام ګرانه، ستړی مه شې، لومړی د خپل ځان معرفي. وعلیکم سلام، سیف الرحمن یاد یم، یو تن د چک ولسوالۍ د اوسېدونکو څخه او دلته د اتحاد تورنمنټ د راغلو لیدونکو څخه. ښه، ډېر ښه. خلوص د یاد و. ښه، تل همدغسې یاد واوسې. نو څنګه لوبو نه څومره خوند اخلی؟ دا چې اختر دی باید تللی وای، د خپلوانو کره میلو ته تللی وای، چکرو ته تللی وای، د ملګرو سره تللی وای، نو هغه به ښه و که دغسې دلته د لوبې وګورې؟ والا نو داسې ده، بس یو تقسیم اوقات به ورته جوړوو، نو داسې ده شوق هم نه پرېښودل کېږي. نو د خپلوانو څخه بیا شپې ځې د ملګرو سره چکر ته؟ یاره نو داسې ده، په لومړي سر کې په سهار کې یا مازدیګر ماسپښین ټیم کې بیا نو هلته خپلوانو کره هم ولاړ شو او دلته کرکټ ته هم راځو. بل داسې ده د کرکټ داسې ده د یو ځای بل ځای څخه دلته خلک راځي د هغو سره د اشنایي په خاطر، او بل شوق نو داسې ده چې هغلته نو بیا څه نه وایي چې ته ولې د کابل نه ته دې ځای راغلی یې؟ والا نو خو کېږي داسې. نو ډېره مننه ګرانه، ژوندی اوسې. نو څنګه دي د ځوانانو ترمنځ دغه یووالی اتحاد، دغسې کرکټ ټیم اوس مثلا کېدای شي دا تاسو کلیوال او نور عام خلک یو د بل څه شناخت، یو د بل څخه رفاقت، یو د بل څخه اتحاد، دغسې لوبې څومره کولی شي دغه د ځوانانو ترمنځ برابر کړي؟ ډېره زمینه برابروي، ډېر ښه کار دی د ځوانانو د اشنایۍ په خاطر، د یووالي په خاطر، او بل د دغه ځوانانو د خوشحالۍ په خاطر ډېر مثبت اغیز لري. بل داسې ده چې دغه هر ټورنمنټ یا هر لیګ چې دلته جوړیږي هغه په یو ځانګړي هغه باندې جوړیږي چې اوس دا د څه په خاطر هغه یو ځانګړی مقصد لري. اوس دلته دغه ټورنمنټ چې جوړ شوی دی د نشهیي توکو په ضد د مبارزې په خاطر جوړ شوی دی، نو چې هغه دلته د خلک راځي دلته داسې یو انګیزه اخلي چې اوس څنګه باید وکولی شو، ولې دغه هغه مخدره توکو په مقابل کې داسې یو ټورنمنټ جوړیږي، نو حتما داسې ده چې هغوی ته یو مثبت انګیزه ورکوي. زه خپله چې داسې
راغلی یم نو زه خپله داسې په مثبت انګیزه باندې چې بله ورځ که چېرته داسې یو هغه کېږي نو زه به یو بل چاته وویلی شم چې دا کار دې نه کړو دی. نور د کرکټ خو داسې ده چې په عموم کې د یووالي لوبه ده او خوندوره لوبه ده. سپېڅلي نامه درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. تاسو ولیدل چې کرکټ د غیږ ویشتلو لوبه د دې ولایت چک ولسوالۍ کې ډېری ځوانان په دغسې لوبو باندې بوخت وي. دوی د خپل اساطیري هم بولي او د اختر لمانځل هم بولي. دا چې ځوانان د دا ډول لوبو او د خلکو دا ډول راټولېدنه څومره مثبت ارزوي، ترڅنګ مې د همدې ولسوالۍ ځوان فعال ځوان راسره دی، له ده سره به مرکه وکړو. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. که لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. سلامونه او نیکې هیلې. حسیب الله همدرد یم د چک ولسوالۍ د سپورتي کمیټې غړی. نو تر هر څه مخکې د اختر مبارکي درته وایم په دې هیله چې جوړ او روغ وئ، نو سوکاله اوسئ. ډېره مننه. همدرد صاحب تاسو وینئ موږ د کرکټ لوبې هم ولیدې، د غیږ ویشتلو لوبې هم ولیدې. نن ګورو چې د حضرت عمر فاروق علي لیسه کې ډېری ځوانان راټول شوي دي، والیبال سیالۍ دي. د سپورت لاړ ښیې راته معلومات راکړئ چې دا څه ډول لوبې دي، څومره ټیمونه دي پکې، او دې ترڅنګ د دغه ولسوالۍ ترڅنګ نور ولسوالیو لوبغاړو هم پکې ګډون کړی او که نه؟ مننه خیر سي. او دغه لوبې تقریبا د اختر په 2مه ورځ پیل شوي دي چې شاوخوا 80 ټیمو پکې ګډون کړی دی. د میدان وردګو ولایت په ګډون، د نورو ولایتو پکتیا او د کابل په ګډون د نورو ولایتو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او څو ورځې به دوام ولري. ډېر ښه. همدرد صاحب که راشي هغه د سپورت هغه خو به یو اړخ شي، دغسې ځوانان چې راټولېږي دا یعنې د دوی ترمنځ اتحاد اتفاق دا یوه نمایندګي زه فکر کوم کوي. نو دغه ځوانان چې دلته راټولېږي دا به څومره یعنې مخکینی اخترو ته لکه پخوا وختو کې چې پلرونو به کیسې کولې چې موږ اخترونه څه ډول لمانځل، تفاوت یې شته؟ بالکل. اوس خو هر شی پیشرفت پرمختګ کړی دی. موږ د چک ولسوالۍ سپورتي کمیټه تپ او تلاش دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ اتفاق اتحاد او یووالی رامنځته کړو. نو هدف هم دغه دی چې په خیر دغه لوبې نورې هم وغځوو. د چک ولسوالۍ سپورتي کمیټې د چک په ولسوالۍ کې تقریبا شاوخوا 4 د کرکټ تورنمنټونه په لاره اچولي دي، همدغسې د غیږو لوبې دي او د والیبال یو تورنمنټ دی. نو د پخوا په پرتله باندې اوس هغه په اصطلاح باندې هر شی مهیا شوي دي د ځوانانو لپاره. نو د ځوانانو د مصروفیت لپاره په اصطلاح باندې یو ښه اړخ زه دا بولم چې دی سیالۍ وکړو او داسې په اخترو کې او په رخصتیو کې دا د دوی د یووالي او د اتفاق سبب ګرځي. عملاً کماندان د وردګو د ولایت د منچک د ولسوالۍ رشیدان د کلي اوسېدونکی. نو څنګه د خپل ټیم تشویق لپاره راغلی که نه د خپلې خوښې ټیم د بل دی د هغې تشویق لپاره نه راغلی؟ نه ټولو دپاره راغلی یم. زه مینه لرم د لوبو سره چې لوبې وشي، ښه وځلیږي، تشویقوو یې د خلک ځوانان. خو متاسفانه چې موږ یو شمېر ستونزې لرو. ستونزو ته به راشو. نو څنګه ستاسو په وختو کې کله چې تاسو داسې ماشومان وئ نو څنګه اختر مو څه ډول لمانځلو؟ ډېر ښه لمانځو. بس توپ ډنډه به م کوله او وخت د والیبال ډېر کم وه. یو نورې لوبې کولې، یو هم بله لوبه کوله. نو اوس خو چې لوبې ډېرې پیشرفته شوي دي، وسایل زیات دي. نظر یعنې مخکې وختو ته اوس اخترونه ښه شوي؟ بیخي ښه شوي دي. نو څه ستونزې دي؟ ستونزه خو ده چې جمع نظام نه لرو او د خلک ټول د درختو کې ناست دي، څوک د درختو په کتو کې ناست دي. تاسو په هر کت کې وګرځئ کنې ډېر مخلوق دی. دا که چېرې جمع نظام وای، سم ځای وای، ځای پټ وای، منظم وای، برکونه یې درلودی نو دا لوبه به نوره هم ښکلې خو زه غواړم چې د اولمپیک د رئیس نه دا غوښتنه ده موږ چې د وردګو د ولایت د منچک د ولسوالۍ والیبالرو ټیمونو کرکټبارانو ته میدانونه جوړ کړي. ډېر ښه. نو څنګه ځوانان دغسې ځوانان چې راټولېږي په دغسې یوه میله باندې نو دا د ځوانانو د یووالي او اتفاق څومره یو سمبول کېدلی شي؟ دا بیخي ښه سمبول کېدی شي. په دې کې ټول سره ویني، ډېر ملګري سره پیدا کړي، یو بل سره مینه پیدا کوي، اختلافات د مابین ځي او راش او درشه زیاتېږي.
او مینه نو دا محبت زیاتې. مینه او محبت زیاتې نو دا خو طبعا وایي چې دا صاحب، دې ترڅنګ- دا ځل غونډېدل ډېر ښه دي ګټور دي د دې ترڅنګ نشهیي توکي یعنې د هغې په کمښت کې هم دا ډول بالکل لوبې دغه نه خلک ټول منع شوي دي هغه دلته راځي په د لوبو باندې بوخت دي د بدو کارونو نه دی منع شوي دي نو دا ډېره ښه لوبه ده او ولو که فوټسال دی که فوټبال دی او که والیبال دی دا ټول د ما خوښېږي سره د کرکټه پورې زما خپله دوه زامن دي دواړه مې کرکټ ته ورکړي متاسفانه نن مې لوبه هم وه نو خپله د څه والیبال د زده غیشي خپله که ما فوټبال کړی وای کېدای شي ما به ټولو ټیمونو ته ماتې ورکړې ټولو وه ټیمونو- فوټبال ډېر شوقي وم ډېره مننه صاحب. ګرانه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام و رحمت الله. محمد یوسف رحمانی یم د سیدآباد ولسوالۍ د تنگي درې او د تنگي سټار لوبډلې یو لوبغاړی. په عموم کې که ووایو هر هغه لوبډله چې خواري وکړي یو ځای اتفاق ولري اتحاد ولري او خپل مهنت وکړي هغه به حتما نتیجه یې ښه وي د ګټلو وي. نو همدغه علت دی چې مونږ خپل لوبډله کې لوبغاړي ټول په اتفاق دي خپل کوشش کوي خپله مونږ تمرینونه لرو او هر ځای کې ټورنمنټ وي مونږ هغه ټورنمنټ لوبوو هغه خپله مونږ ته د تمرین زمینه مسله یوسف جانه که راشي دې ته چې اوس وخت کې دغسې ځوانان چې په یوه لوبه کې راټولېږي د نشهیي توکو سره څومره مبارزه تاسو ګورئ؟ بالکل دا ورزش چې دی د مخدره موادو سره په مستقیم ډول په ټکر کې دی یعنی ورزش هغه خلک هغه کوم اشخاص کوم لوبغاړي کوم ځوانان چې ورزش کوي فکر نه کوم چې هیڅ وخت به دوی مخدره مواد ته مخ یوسي ځکه مخدره مواد د ورزش سره په مستقیم ډول په ټکر کې دی. نو څنګه ځوانانو ته څه پیغام دی او په وروستیو کې د غوښتنې هم د لوبو برخه کې بالخصوص د والیبال په برخه کې دې ولایت باید څه وشي؟ بالکل ځوانانو ته مې پیغام دا دی هغه کوم ځوانان چې په تن وجود سلامت دي دوی باید ورزش وکړي. تنها والیبال نه دی هر رشته شته والیبال دی فوټبال دی کرکټ دی هر چې کوم څوک په خپل ځان کې څه استعداد ویني باید د خپل ولایت د خپل ولسوالۍ یا خپل هیواد لپاره هغوی انرژي مصرف کړي او یو څه لاسته راوړنې ولري او د افغانستان د اسلامي امارت څخه هم هیله دا ده چې د خصوصا د افغانستان د وردګو ولایت ته داسې یو ورزشي سالونه جمنازمونه جوړ کړي چې دغه لوبې اوس موږ په دې فضا کې دغه لایټو ته کوو چې یو جمنازم جوړ شي تر دې بهتره دا لوبه پکې وشي. ډېره زیاته مننه. ځکه زه په والیبال کې ډېر معلومات نه لرم د لوبغاړو په برخه کې. آیا داسې لوبغاړي هم د دې ولایت لرو چې د افغانستان په سطحه یا د نړۍ په سطحه په والیبال سیالیو کې او ولوبېږي؟ بالکل مونږ د افغانستان د ملي لوبډلې دوه غړي چې هغه یو د سیدآباد ولسوالۍ دی او بل د چک ولسوالۍ محمد صباون د چک ولسوالۍ دی چې د افغانستان د والیبال د ملي ټیم فعلا برحاله کپټان هم حسابیږي لوبغاړی هم دی او شاهد بدلون چې د سیدآباد ولسوالۍ دی هغه هم د ملي افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې غړیتوب لري او دواړه نام خدای ډېر پیاوړي لوبغاړي دي. ډېره زیاته مننه یوسف جان. تاسو د لا بریا په هیله. هیله کوم تاسو موفق اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د همدې ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د تنگي درې یو مخکښ لوبغاړی و چې ورسره مو مرکه وکړه. درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شی راسره ملتیا وکړئ نو وروسته له ماښام به نورې لوبې هم پیل کېږي هغه لوبې به هم راسره ننداره کړئ.